ابو سفال المري تسمیه عند الوضوء او بسم الله ویل په او سر د اوداسه کې دا څه حکم لري؟ دا او روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، او داس نشته دیغه چا دی پاره چا چې د الله تعالی نوم نه اخیستی نه بسم الله نه ویلي په اول د اوداسه کې. د اهل ظواهرو پر باندې ویل د بسم الله په سر د اوداسه کې فرض دی، فرض. کچا بسم الله ونه ویله او داسې وکړو قصدن پرېښوه نو بیرته به د اودس راګرځي په دغه اوداسه لمونځ نسي کېږي. د اهل ظواهرو رایه دا او بعضې علما وي چې د دغه ذکر نه ذکر قلبي مراده نیت فرض ده د اوداسه دپاره که نیت چا ونه کړو نو اوداسې نسي کېږي. زموږ مسلک دا ده چې ویل د بسم الله سنت طریقه ده، مستحب ده، ثواب ده، پکې فرض نه ده. فرض نه ده. ولې فرض نه ده؟ مخکې موږ تاسو یو قانون ویلی و، فرض چې ثابتېږي په یو داسې دلیل چې قطعي دلالت او قطعي ثبوت وي، او خبرې واحد چې ظني ثبوت ده په فرض نشي ثابتېدی. دا خبرې واحد ده، په دغه باندې فرضیت نه ثابتېږي. او آیات چې وګورو رب کریم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. د آیات نه څلور شیان معلومیږي چې د مخ پرېمنځل فرض دي، د لاسو پرېمنځل فرض دي، د سر مسح فرض ده، د پښو پرېمنځل فرض دي. د آیات بسم الله نه ده ثابت، نو لهذا بسم الله نه ده فرض. که ته وایې چې خو حدیث نه ثابت شو چې لا وضوء نه پې د اوداسه کړې ده، نه پې د شی په اعتبار دی، نه پې د ذات سره چې رکن د شی ختم شي، نو ګواکې لکه دا شی چې بیخي موجود نه ده. موږ وایو چې لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه، دا د نه پې د کمال دپاره ده، د نه پې د اصل وضوء دپاره نه ده. کامل اودس هغه ده چې په سر کې بسم الله ویلی شوي وي. څنګه؟ د بل حدیث مبارک نه معلومیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې د اوداسه په سر کې بسم الله وویلي نو دغه د د بدن دپاره هم پاکوالی ده، د باطن دپاره هم پاکوالی ده، ګناه هم په ختمېږي، اندامونه هم صفا کېږي. او که چا بسم الله ونه ویله دغه اندامونه صفا د لمونځ په جایز کېږي چې هغه الله تعالی یې د موږ نه پاکي غوښتې ده، لمونځ په صحیح کېږي خو ګناه یې نه معاف کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته تعلیم کوي، په تعلیم کې دا ورته چې ته اودس که کما علمک الله، لکه الله تعالی چې درښولی نو مخ مینځه اول ګورې د بسم الله نه ورته ذکر کوي. او نه پې د شی لکه څنګه په نه پې د ذات کېږي، نه پې د کمال هم راځي. کمال د شی لکه په فرضو چې راځي، په واجب هم راځي، په سنت هم راځي. پرون موږ تاسې نه ویلې د یوه سنت په احیا ثواب یو په اویا درجې زیاتېږي که نه زیاتېږي، هغه کمال وځي. نو بسم الله ویل په سر د اوداسه کې دا سبب د کمال د اوداسه ده. خو ګورې بسم الله ویل په سر د اوداسه کې هغه وخت چې عورت نه یلوڅ، اودس خو د استنجا نه شروع کېږي. که سړي استنجا ویله خو کله چې راندامه اودس کې استنجا وایي نه، بیا د اندامو د مینځلو نه شروع کېږي. که استنجا یې ویله اوس تا مثلا اوس بولې کړي دي ماسپښین چې اودس کوې خو استنجا خو به ویې، اوس دا ګنډه د مخه نه یې خلاصه کړې، عورت چې نه یې لوڅ کړی، دغه وخت کې به بسم الله ویې ولې چې عورت لوڅ شي بیا خو تکلم نه موږ منع یو، ذکر نه موږ منع یو. نو مخکې وایي تر عورت لوڅولو په دغه وخت کې به بسم الله ویې. او که استنجا نه وه داسې اودس و لکه دا چې راندامه اودس چې کوې نو چې اودس شروع کړی د اودس په سر کې به بسم الله ویې. بسم الله په ویلو په برکت باندې ثواب زیاتېږي، دغه اودس د باطن منور ګرځي، ګناهونه هم صفا کېږي، اندامونه هم صفا شول، لمونځ هم صحیح ده، ګناه به معاف. او که اودس باندې بسم الله نه وویله شوې او لمونځ صحیح کېږي، مفتاح صلات ده، لیکن ګناهونه نه په معاف کېږي. د نیت په باب کې هم مسله مخکې ذکر کړې وه موږ تاسو بخاري شریف کې چې نیت د احنافو په رایه باندې فرض نه ده، هغه تحقیق مو نور کړی، دلته بېرته ذاتي نه راګرځوه. که څوک د ذکر نه نیت اخلي نیت هم فرض نه ده. نیت هم مسنون طریقه ده، سبب د کمال ده. بسم الله ویل هم مسنونه طریقه ده، سبب د کمال ده. نیت چې د اوداسه وي بسم الله په سر کې وویل شي، بیا هغه اسکار مسنونه او په طریقه مستحبه باندې اودس وکړي، د انسان د مخ نه هغه ګناوې صغائر چې په سترګو یې ورته کتلي وي هغه ځي ختمېږي، په لاسو باندې چې کوم صغائر کړي هغه ختمېږي، غوږو باندې صغائر اورېدلي وي د سر د مسح سره هغه ختمېږي، په پښو یې صغائر کړي وي د پښو د مینځلو سره هغه ختمېږي. نور خو قانون مخکې ویلي و چې په نیکو اعمالو چې ختمېږي صغائر ختمېږي. کبایر توبه غواړي او بغیر د توبې نه که د الله رحم وشو هغه څه بعیده خبره نه ده چې په نیک عمل په کم عمل غټې غټې ګناوې معاف کړي. خو موږ قانوني فتوا چاته نشو ورکولی، خلکو ته به دا وایي چې په نیکو اعمالو صغائر ختمېږي، کبیرې توبې ته ضرورت لري. چې توبه دې ویسته بیا کبیره په صغیره بدله شوه، بیا حسنات کوه ځکه هغه ګناوې خدای پاک ختموي.